د سلام افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو، نن یو ځل بیا د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښه سخته جګړه رامنځته سوې. ښایي دا د یوې لویې جګړې پیل هم وي. دا چې جګړه څنګه او ولې رامنځته سوې او بشپړ حال څه دی، هر څه ویډیو کې کتلی سي. یاد مو وي همدغه یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړئ. پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته سوې. په سپین بولدک کې یو ځل بیا پر کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. دا په یوه اونۍ کې په دې سیمه کې دوهمه پیښه ده. د لومړنیو راپورونو له مخې طالبانو په شیرو اوبو سیمه کې پوسته جوړوله چې له هغې غاړې پرې ډزې پیل سوې. د یکشنبې په ورځ هم په ورته دلیل پاکستاني پوځیانو په دې سیمه کې پر طالب ځواکونو برید کړی و چې په نتیجه کې دواړو خواو ته 10 تنه ووژل سول او شاوخوا 13 نور ژوبل سول. د نننۍ پیښې په اړه پاکستاني رسنیو د خپلو پوځي سرچینو په قول ویلي چې له افغانستان څخه د دوی خواته ډزې سوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مساکلې کې د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. پاکستاني چارواکو بیا هم ادعا کړې چې د افغانستان له لوري پر دوی بې دلیله ډزې سوي دي. پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو په قول ویلي د ډزو په نتیجه کې د چمن په مساکلې کې د 2 ښځو په ګډون 12 ملکي وګړي ژوبل سوي او 1 تن وژل سوی دی. د پاکستان د ملیشه ځواک یو قمندان پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ډزو په ځواب د پاکستان پوځ هم د افغانستان خواته ډزې وکړي. طالب چارواکو د دې خبر د خپرېدو تر شیبې د تازه نښتې په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره همدغه سلام افغانستان یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. ښې چارې د الله په امان.